حدیث شریف کې راځي ابي مالک رضی الله عنه چې اصلي نوم یې دی حارث ابن عاصم اشعري دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د مؤمن مسلمان د پاره چې کله مؤمن مسلمان خپل بدن پاک کی سړی صحیح اودس تازه کی یا سړی ښه غسل وکړي دغه پاکي د مؤمن د پاره دا شطر الایمان دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم بس دونه مختصره خبره موږ ته کړې ده چې ستاسې دپاره ستاسې پاکي دا شطر الایمان دی دا نیم ایمان دی د مؤمن دپاره شطر په عربي کې د حصې په معنا باندې راځي او محدثینو د دغو حدیث د دغو تورو په دغه کې وایي چې نصف الایمان نیمه ایمان د پاکي په صورت کې د انسان لمونځ الله قبلوي او په خاصو حالت کې چې انسان باندې خاص حالت طاری سي لکه حالت د جنابت یا حیا دي د زنانو دپاره حالت د حیض و د نفاس په دغه حالت کې ما سیوه له مکمله غسله له مکملې پاکي حاصلولو د هغو پورې دغه انسان ته د هیڅ قسم عبادت ته کولو اجازه نشته نو ځکه الله جل جلاله د الله رسول صلی الله علیه وسلم الطهور شطر الایمان دا نیم ایمان دی د مؤمن دپاره او اعمال د انسان ظاهري اعمال او باطني اعمال دا ټول شي سره یو ځای کې نو کامل مؤمن د انسان جوړیږي که د انسان خالی د زړه اعمال حساب کې دې ته ایمان وای او که د انسان ظاهري اعمال حساب کې دې ته اسلام وای او که د دواړو مجموعه راواخلي نو کامل مؤمن او کامل مسلمان سړي ته ویل کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه پاکي په حاصلولو کې د انسان دپاره پاک اوسېدل انسان هر وخت پاکې جامې پاک بدن په پاک حالت کې اوسېدل د الله جل جلاله خوش عمل دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش عمل دی حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکي دونه خیال ساتي عایشه مور وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کور ته رالی د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې به اوله وار شروع کوله په عمل باندې هغه به مسواک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې خوله به په مسواک باندې صفا کول حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د مؤمن مسلمان د فرض لمونځ در دې له مخې د دی مسواک ووي زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د دغه حدیث شریف په شرح کې هغه وایي د دغه حدیث شریف تعویل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی که عند الصلاة دا معنی یعنی عند الوضوء الصلاة دا اوداسه په وخت په نورو مذاهبو باندې به تاسې لیدلي په حرمین شریفینو کې د نورو مذاهبو خلک چې کله امام اقامت شروع کړي مسواک د جیب راوباسي مسواک وایي حدیث د ظاهر په ظاهر د حدیث باندې هغه خلک عمل کوي نو پاکي د مؤمن مسلمان لپاره خصوصا په داسې حالت کې چې د انسان د ټولو انسانانو د خولې رقم بوی نه ځي د بعضې انسانانو د خولې ډېر توند بوی ځي پر څنګ ناست کس پر لمانځه در سره ولاړ کس په موټر کې پر څنګ در سره سپور کس پر لار در سره روان کس دا له تا په عذابېږي او هر هغه شی چې انسان ځینې په عذابېږي د الله جل جلاله فرشتې ملایکه له هغه څخه په عذابېږي نو ځکه د مؤمن دپاره د پاکي ډېر خیال ساتل پکار خصوصا هغه خلک چې هغه یا پان خوري یا مسوار کوي یا سګریټ څکي دغه خلکو د خولې څخه بیا ډېر خلک په عذابېږي نو مناسبه دا د ایمان نیمه حصه ده چې سړی باید چې پاک وګرځېږي د خولې خیال د بغلو خیال د بدن خیال رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل دی دا سنت دی دا بهترین عمل دی دا نیم ایمان دی چې ته پاک وګرځېږې جامه دې پاک وي بدن دې پاک وي د خولو څخه پاک وي د خوله دې پاک وي او دغه رقم د خپل وس مطابق ما سوه چې د سړی د مزدوریو د دغه په حالت کې جامې دې باید چې پاکي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا